د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړي نازیه اقبال ورور افتخار علي ته د پینډۍ یو عدالت د هغې د دوو ماشومانو لوڼو سره د جنسي زیاتي په جرم کې 2 ځله د تیزندۍ او د 6 لکو روپو د جرمانې سزا اورولې ده. نازیه اقبال وایي د عدالت په دغه پریکړه ډیره خوشحاله ده او په دې باوري ده چې خپل ورور به یې تیزندي شي، خو د نورو ډیرو ماشومانو جنکو عزتونه به په راتلونکي کې محفوظ پاتې شي. د تیر کال د اپریل په میاشت کې سندرغاړي نازیه اقبال میډیا ته ویلي چې د هغې په 2 ماشومانو لوڼو د هغې سکه ورور افتخار علي جنسي زیاتی کړی دی. نازیه اقبال د خپل ورور په ضد د پینډۍ په روات پولیس سټیشن کې درج کړل شوي FIR کې ویلي چې د هغې ورور افتخار علي د تیر 1.5 کال راسي د هغې په لوڼو جنسي زیاتی کولو، خو دغه ماشومان یې ویرولې وي چې که چاته یې حال وویلو نو مړې به یې کړي. وروسته چې کله پولیسو د جنسي زیاتي په تور د تورن نازیه اقبال 21 کلن ورور پولیسو ونیولو نو میډیکل ریپورټ او DNA ټیسټ نه ثابته شوه چې افتخار علي د هغې په ماشومانو جنسي زیاتی کړی دی. د راولپنډۍ په ضلعي عدالت کې د نازیه اقبال د ورور افتخار علي خلاف د کیس سماعت شوی. مجرم افتخار علي ته 2 ځله د تیزندۍ او د 6 لکو روپو د جرمانې سزا اورولې ده. خپل ورور ته د مرګ د سزا اورول کېدو نه پس وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نازیه اقبال ویلي دي چې زه نن ډیره خوشحاله یم چې حق وګټله. د نازیه اقبال په وینا ما پسې ډیرو خلکو خبرې وکړي، سپکې سپورې راپسې ویلي چې نازیه اقبال هسې ځان سپک کړو، خو ما په اصل کې د یوې مور کردار ادا کړو. نازیه اقبال وایي زما د لوڼو عزت خو لیلام شو، خو ما نه غوښتل چې په راتلونکي کې د نورو میندو د وړو ماشومانو عزتونه داسې په ناترسۍ لوټ شي او یوازې له دغه خاطره مې اوږد عدالتي جنګ وکړو او اخر الله تعالی بری را په برخه کړو. د نازیه اقبال یوه لور 10 کلنه او بله 6 کلنه ده او نازیه اقبال وایي چې اوس هم د هغې لونه په خوب کې ویریږي، هغې ته چغې وهي چې ماما به راشي او موږ به مړې کړي.